د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر ډسمبر میاشتې په 9 نیټې د افغانستان په اړه 2021 پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوټریش څخه غوښتل شوي چې د افغانستان مسلې لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي څو د افغانستان له لنډمهالي حکومت سره په اړیکه کې اوسي. په امنیت شورا کې دغه پریکړه لیک ته 14 موافقې او 2 سپینې رایې ورکړل شوې، خو کوم غړي ورته مخالفه رایه نه ده کارولې. د افغانستان د سرپرست حکومت خارجه وزارت په یوې خبرپاڼې کې د امنیت شورا د یاد پریکړه لیک په اړه ناخوښي څرګنده کړې چې ګواکې له دوی سره پرې مشوره نه ده شوې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارل کېدو سره مخالفت ښودلی ده. چین او روسیې د امنیت شورا یاد پریکړه لیک ته سپینې رایې ورکړې دي. دا چې عام افغانان د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک په اړه څه نظر لري، په دې اړه زموږ همکاران په کابل کې له ځینو کسانو سره غږېدلي دي. لومړی ورځو د دوی خبرې او نظرونه اورو. که وګورو دغه ډول ځانګړو استازو د افغانستان او نړۍ په نږدې تاریخ کې نه یوازې دا چې کومه شخړه نه ده هواره کړې، بلکې د پردیو نسخو د تحمیل له لارې وضعیت لا کړکېچن کړی دی. نو زما په نظر د سرپرست حکومت څخه خپل استازی به ګټور وي. زه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له وروستۍ پریکړې څخه ناخوښ یم. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتنه لرو چې د افغانستان اړوند هر ډول پریکړو کې موجود واقعیتونه په نظر کې ولري او پریکړې د کوم لوري تر اغیز لاندې نه شي. زه د یو افغان په توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه پریکړه لیک تصویب ځکه بې ضرورته اقدام بولم چې له یوې خوا له امارت سره تعامل مخ پر زیاتېدو دی او له بلې خوا د تاوتریخوالي د نشتون په وجه د کومې بلې سیاسي پروسې د پیل اړتیا هم نه لیدل کیږي. زما په نظر ښه به دا وي چې پر ځای پر دوه اړخیزو میکانیزمونو کار وشي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د عام افغانانو نظرونه هم واورېدل. د موضوع په تړاو راسره سیاسي شنونکی ذبیح الله پاچا هم وصل شوی دی. پاچا صاحب، سلامونه تاسو ته هرکلی کوم. په دې وروستیو کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوټریش څخه پکې غوښتل شوي و چې د افغانستان مسلې لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي څو د افغانستان له لنډمهالي حکومت سره په اړیکه کې اوسي. په دې تړاو ستاسو نظر اورو. مننه. سلامونه تاسو ته. زه به د موضوع اړوند په لنډه توګه دومره ووایم چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت یعنی یونما په فعال موجودیت کې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنه به یوه غیر ضروري کړنه وي، ځکه چې ځمکني واقعیتونه ښیي افغانستان په شخړه کې ښکېل هیواد نه دی او اوس مهال پکې داسې یو مرکزي حکومت واکمن دی چې د هیواد ګټې ساتلي دي او مکلفیتونه ترسره کولی شي او دا وړتیا لري چې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو میکانیزمونو له لارې مسایل مدیریت کړي. له ذبیح الله پاچا څخه مننه چې د موضوع په تړاو را سره خپل نظر شریک کړ. چین او روسیې د امنیت شورا یاد پریکړه لیک ته سپینې رایې ورکړې دي. د چین حکومت په دې اړه کوم دریځ لري؟ ولې یې سپینه رایه کارولې ده؟ زه د همدې موضوع په تړاو د CGTN له خبریالې سپوږمۍ سره خبرې کوم. اغلې سپوږمۍ، جوړ په خیر، تاسو هرکلی کوم. مهرباني وکړئ که زما پوښتنې مو اورېدلې وي نو نظر مو را سره شریک کړئ. عزت الله صاحب، تاسو او ستاسو د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال دایمي استازي ګنګ شوان د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک ته تر رایګیري وروسته توضیحات ورکړي او ویلي یې دي چې امنیت شورا د افغانستان د حالاتو تر خپلواکۍ ارزونې وروسته د دغه هیواد له سرپرست حکومت سره تماسونه ونیسي، په متقابل احترام د ورسره نظریې تبادله کړي او له مختلفو اړوندو خواو سره تر پوره سلمشورې وروسته د بیا پریکړه وکړي. که امنیت شورا د افغانستان پر نظریو خپلې سترګې پټوي، په زور ورته ځانګړی استازی ټاکي، نو دغه ځانګړی استازی به په چارو کې له ستونزو سره مخ وي او د نړیوالې ټولنې او افغان سرپرست حکومت ترمنځ د توپیرونو د زیاتوالي سبب به وګرځي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال دایمي استازي ګنګ شوان د افغانستان د حالاتو په خپلواکۍ ارزونه کې د امنیت شورا د غړیو ترمنځ د نظر توپیرونو شتون منلی دی او د افغانستان سرپرست حکومت هم پرې بل نظر ساتي. د ګنګ شوان په وینا که امنیت شورا په داسې حال کې پریکړه لیک تصویب کړي نو ښه اغیزه به ونه لري. نوموړي دا هم ویلي چې د چین او روسیې استازو د بکس په ترڅ کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې او د پریکړه لیک مسودې د تعادل په اړه یې خپل نظرونه بیان کړي دي، خو نورو خواو ورسره نه دي منلي.
نو د چین استازی اړ شوی چې یاد پریکړه لیک ته سپینه رایه ورکړي. سپوږمۍ جانې له تاسو ډیره مننه. د ټولنې هندارې نننی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. درنو کتونکو که ټولنیزې رسنۍ کاروئ او غواړئ د همدې موضوع په تړاو راسره خپل نظر شریک کړئ نو هلته د ټولنې هندارې پاڼې ته ورشئ او کمنټونو کې راسره خپل نظرونه شریک کړئ. ستاسو له پاملرنې یوه نړۍ مننه. الله مو مل شه.